السلام علیکم دوستانو، تاسو ته بل ویډیو کې ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست. په دې ویډیو کې به تاسو ته د کیمې یا کفتې سموسو جوړولو یوه ډیره خوندوره طریقه در وښیم. هیله ده چې دا ویډیو تر اخره وګورئ او که زما چینل مو لا سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. د دې ریسیپي جوړولو لپاره به اول یو کړاهي په منقل کې کېږدئ، 2 غټې قاشقې په اندازه غوړي به پکې واچوئ او پرېږدئ چې ګرم شي. ورپسې به نیمه کیلو چې 500 ګرامه کېږي کفته یا کیمه به هم پکې واچوئ او دا به په تیز اور باندې تر هغه سره کړئ چې د کیمې اوبه پکې ورکې شي. دا به تقریبا 15 دقیقې وخت ونیسي. بیا به یوه وړه قاشقه یا هم د ضرورت په اندازه مالګه، یوه وړه قاشقه دانه‌دار سره مرچک، یوه وړه قاشقه ګرم مساله، یوه وړه قاشقه وچه دانیه او یوه وړه قاشقه چاټ مساله به هم پکې واچوئ او کیمه به دې مسالو کې ښه صحیح ګډ کړئ. بیا به یو پلی اوږه هم پکې واچوئ. د رنګ دپاره کولی شئ یوې وړې قاشقې په اندازه کورکمن هم پکې واچوئ. البته دا آپشنل دی، که نه غواړئ کولی شئ تیر شئ. بیا به 10 دقیقو دپاره همداسې په کم اور باندې نور هم سره کړئ. 10 دقیقې بعد به منقل ګل کړئ او د کړاهي به ترې لرې کړئ او کیمه به یو بل لوښي ته واړوئ او یو څو دقیقو دپاره پرېږدئ چې یخه شي. تر هغې بعد 2 دانې میانه سایز پیاز واخلئ، سپین به یې کړئ او بیا به یې وړوکې میده کړئ. کیمه چې یخه شوه بیا به دا میده شوي پیاز پکې ور اضافه کړئ او نیمې پیالې په اندازه تازه دانې هم پکې واچوئ او دا ټول مواد ښه سره ګډ کړئ. مخکې له دې چې پیاز پکې ور اضافه کړئ دا ډیره مهمه ده چې دا ښه صحیح یخه شي. که چیرې کیمه یخه نه وي او پیاز پکې واچوئ نو بیا اوبه را پرېږدي. کیمه مو چې ښه صحیح مکس کړله بیا به یو څنګ ته کېږدئ. دا چې دلته د سموسو تیار اوړه نه پیدا کېږي نو ما د سپرینګ رول والا اوړه وکارول. ولې که تاسو خواته سموسو اوړه پیدا کېږي کولی شئ هماغه وکاروئ. د سپرینګ رول دا تیار اوړه به په 3 ځایه تقسیم کړئ. د یو پاکټ کې تقریبا 40 دانې وي، ولې زه یې ټول نه کاروم چې بیا بیخي زیات کېږي. همدې نیم کیلو نه تقریبا 50 دانې سموسې جوړیږي. د څنګونو دپاره چې ښه صحیح سره ونښلي نو هغې دپاره به یو کاسه کې یوه قاشقه اوړه تقریبا 3 غټې قاشقې اوبه سره مکس کړئ او بیا به یې یو څنګ ته کېږدئ. بیا به یو ټوټه د اوړه را واخلئ او په دغه طریقه چې ګورئ سره راتاو کړئ او بیا به یوې نیمې قاشقې په اندازه د کیمې مواد هم پکې واچوئ او بیا به یې دوباره سره راغونډ کړئ او د کیمې مواد بیخي ډېر هم پکې مه اچوئ چې بیا خرابیږي. په څنګونو کې به یې د اوړه مخلوط هم وهئ تر څو د سره کولو وخت کې بیا کوفته ترې ونه وځي. دلته به زه تاسو ته د سموسو راتاوولو یو بله طریقه هم در وښیم. اول کې به لږ پریکټس غواړي، که مو یو ځل دا طریقه زده کړل نو ډېر په اسانۍ سره به یې جوړ کړئ. سموسې مو چې ټولې جوړې کړلې تاسې کولی شئ د مرحلې نه بعد یې فریز هم کړئ او د ضرورت وخت کې یې یخدان وباسئ او سرې کړئ او یا هم کولی شئ د فتنې سرې کړئ. د سموسو سره کولو دپاره به یو دیګ کې غوړي واچوئ او پرېږدئ چې ښه صحیح ګرم شي. بیا به سمبوسې پکې واچوئ او دواړو خواوو نه یې سرې کړئ. اور یې باید کم نه وي. تاسې کولی شئ په میډیم فلیم باندې تقریبا 15 دقیقو دپاره یې سرې کړئ. بیا به یې د غوړیو نه وباسئ او کاغذ باندې کېږدئ چې اضافه غوړي کاغذ ځان ته جذب کړي. اوس نو کولی شئ همداسې ګرمې نوشیجان کړئ او په دې روژې میاشت کې دا سموسې جوړ کړئ، خوند ترې واخلئ. نو دوستانو هیله ده چې دا خوندوره ریسیپي مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي.